کر د ګلو کله چې سیمه د ګلزار شي ازغیمه کره پخپو کې بد خار شي او ته چې بل په غشو ولې داسې پوشه چې همداغه شي بستا په لور گزار شي نو کوم انسان چې نور خلکو له خوشحالي ورکوي الله پاک به د په ژوند کې خوشحالي ضرور راولي نور خلکو ته خیر سکون راحت نه رسو او د هغې دپاره کوشش نه کوو صرف د خپل ځان دپاره کوشش کوو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب زما دا سوال دی چې نن سبا هر سړی پریشانه دی او په ژوند کې سکون نشته دی د دې څه وجه کیدی شي زما خوږه بچی رحمان بابا وایي کر د ګلو کله چې سیمه د ګلزار شي ازغیمه کره پخپو کې بد خار شي او ته چې بل په غشو ولې داسې پوشه چې همداغه شي بستا په لور گزار شي او کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې چرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي دا نن چې مونږ خلک پریشانه یو نو آرام سکون او راحت مونږ صرف د ځان دپاره غواړو رحمان بابا وایي د ګلو کر وکړه د ګلو کر چې وکړې نو نورو خلکو ته به خوشبويي ځي نورو خلکو ته به خوشحالي ځي نو کوم انسان چې نورو خلکو ته خوشحالي ورکوي الله پاک به د ده په ژوند کې خوشحالي ضرور راولي کم خلک چې نورو خلکو له سکون ورکوي د ده په ژوند کې به خامخا سکون راځي کم خلک چې د نورو خلکو خیر غواړي د ده په ژوند کې به خامخا خیر وي نو نن چې موږ پریشان یو بنیادي وجه دا ده چې موږ نورو خلکو ته خیر سکون راحت نه رسو او د هغې دپاره کوشش نه کوو صرف د خپل ځان دپاره کوشش کوو نو که موږ نورو خلکو ته راحت سکون رسول شروع کړو الله پاک به ضرور به ضرور په زموږ په ژوند کې سکون واچي تاسو د زمیندار ته وګورئ دی چې غنم وکري نو چې کله یې وریبي نو لومبۍ بورۍ د ده کور ته راشي لومبۍ غنم د ده کور ته راشي او دې ته هم مزیدار ډوډۍ پخې کړي او د ده بچي یې وخوري نو که مونږ سکون راحت کرو او ویشو نو لومبۍ سکون او راحت به زمونږ او ستاسو په ژوند کې راځي او که مونږ ازغي کرو که مونږ مصیبت کرو نو لومبۍ مصیبت به زمونږ په کور کې وي لومبۍ ټینشن به زمونږ په کور وي نو به صحت خراب وي او هم ژوند ګډوډ وي ډېره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ ودانه بعد اوسئ لوی سړی شي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي